رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دونه مختصره وایي واتقوا الشح د بخل څخه ځان وساتئ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ای خلکو بس دونه درته وایم درته له مخه چې کوم قومونه تیر سوي دي د دې قومو د ډیرو د هلاکت وجه بخل د څونه غټ خبره در موږ له مخه چې کوم قومونه تیر سوي دي د دې قومو د ډیرو قومو د هلاکت وجه هغه بخل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشتدوي چې د بخل څخه ځان وساتي. اوس هغه قومونه په بخالت باندې څنګه هلاک شو او یا زموږ او ستاسو دپاره هلاکت بخالت ولې هلاکت دی؟ زه یې څو شیان مختصر وایم. ګورئ چې په سړي کې بخل وي، پښتانه وایي بخیل نیمه ورځ په ځان نیت بد وي، نیمه ورځ په جهان نیت بد وي. نو یو وارې خدا ډېر دغه دی چې په خپل ځان دې نه لورېږي. دویمه خبره دا ده چې پر نورو خلکو دې د نورو خلکو نعمتونه نه لورېږي. د چا ښه کور، د چا ښه اولاد، د چا ښه کاروبار، د چا ښه موټر و ګاډۍ، د چا ښه عزت و منصب دا ستا نه لورېږي. تا په زړه کې دا شی خوري، تا ته تکلیف درکوي، نو ته په دې پوه شه چې زه په یو لویه او ستره کبیره ګناه باندې اخته یم او شپه ورځ به اخته یم. ځکه زما ورونو هیڅ کله د یو چا په نعمتو باندې نیت مه بدوئ، د چا په عزت نیت مه بدوئ، د چا په کاروبار نیت مه بدوئ، د چا په شهرت نیت مه بدوئ. دا یو رذیل صفت دی په انسان کې او د دې صفت په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شاهدي وایي چې ډېر قومونه الله رب العزت د دې بیکاره صفت په وجه باندې هلاک کړي. نو د مؤمن مسلمان به په خپل زړه کې پر بل مؤمن مسلمان باندې ښه ورځ پیرزوي، ښه کور به باندې پیرزوي، ښه زندگی به باندې پیرزوي، ښه عزت به ور باندې پیرزوي، ښه نوم به باندې پیرزوي. د مؤمن مسلمان به د بل مؤمن مسلمان په باره کې هیڅکله دا ځای نه راګرځي چې دی ولې دا رقم دی زه ولې دا رقم. تقسیم خو الله تبارک وتعالی کړی لکه د انسان زینت او شایست چې الله جل جلاله تقسیم کړی دی. په دې کې موږ او تاسو اختیار نه لرو. مور پلار د خپل اولاد په حسن کې اختیار نه لري. د مور پلار یې دا خوښوي چې د دوی یو حسین و شایسته بچی، لیکن د دوی خوښه خو نه ده، خو د الله تبارک وتعالی تقسیم دی. او د انسان دا خوښوي چې یو انسان د ښه علم خاوند وي، یو انسان د ښې پوهې خاوند وي، یو انسان د ښه مال خاوند وي، یو انسان د ښه کور خاوند وي، یو انسان د ښه شهرت او د عزت خاوند وي. خو لیکن دا تقسیم چا کړی دی؟ دا تقسیم الله تبارک وتعالی کړی دی. اوس که چیرې بالفرض و تقدیر ستا په زړه کې دا درګرځېدله چې دا سړی دنیادار دی، مالدار دی، عزتمند دی، قدرمند دی، نو ستا په زړه کې لږ ته په دې خفه کولې، ته به فورا اعوذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او پر دا چپه اوږده باندې به درې وارې توکي. ځکه ستا دا حرکت چې ستا په زړه کې پیدا سو، ستا د یو ورور عزت او قدر او ښه شان، ښه مال، ښه بنګله، ښه موټر چې تا ولیدل او تا دا په زړه کې نه کړه خوندوره نه کړه محسوسه، یعنې ورباندې خوشحاله نه سوې، زړه دې ورباندې تنګ سو، ته په دې پوه سه چې یو رذیل صفت په ما کې سته، یو ډېر قبیح عمل په ما کې سته، حتی داسې بد عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې عمل په وجه باندې درته له مخه نور قومونه الله هلاک کړي دي، تباه کړي دي د دې په خاطر باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای مشترشي حملهم على ان سفكوا دماءهم. دا حسد، دا بخل، دا کمزوري، دا چې ستا په زړه کې الله پیدا کړی ده، ای خلکو دا که په کې پیدا سو دا ډېر بد دی. نور قومونه یې هلاک کړي دي. اشاغه ولې هلاک سول؟ د دې بخل په وجه باندې دوی راولاړ سوه، خپل قریبانو، خپل تربرون او عزان یې مړه کړه. هغه مالداره وه، هغه دولتمن وه، هغه جایدادداره وه، هغه عزتمن وه. دوی دا نسوه برداشتولی چې زه نه لرم او دی یې لري. زه نه یم د ډېرو خلکو په نظر کې قدرمن او دی قدرمن دی. ما خلک ډېر په خوله باندې نه یادوي او دی یادوي، بس دوی دا نسوه برداشتولی. د دې بخل په وجه باندې حسد پیدا سو، او حسد، کین، بغض
دا سبب د دې سو چې دوی د هغې زمانې مطابق توره راواخیستل او د خپل قریبان یې مړه کړ. بیا به د ده په جایداد قبضه وکړه، بیا به د ده پر کور قبضه وکړه. هغه بیا د وروسته خبرې وې. خو اول وار بنیاد یې څه شي سو؟ د انسان په زړه کې بخل پیدا کېدل. دا بخالت، دا رذیل صفت چې دی، دا د رذالت او د بدوالی په دې خاطر باندې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د انسان دپاره سبب د دې ګرځي چې دی یو څوک قتل کړي. ځکه هغو خلکو خلق قتلوله په دې وجه باندې. مرضی یې دا وه واستحلوا محارمهم واستحل محارمهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله چې څه حرام کړي و پر دوی باندې د خپلو ورونو، دوی په دې بخل په وجه باندې هغه ځان ته حلال کړه او هغه یې کوله. یعنې مال یې وړي، دغو عزت یې لوټوي. ځکه زما ورونو دا ډېر بېکاره صفت دی. په ځان کې سخا پیدا کوي. ما نن سهار د حدیث یو کتاب راکتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې چې څنګه به یوه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه واورېدل، نو کوشش به دا کوي چې دا فوراً هغه فارموله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښولې د هغه به د ځان دپاره دوایي کړه او علاج به د ځان شروع کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته دا ویل چې له بخله ځان وساته. بیا به صحابه کرامو په دې کې په طبیعت کې بیا دا پیدا کولی، یعنې دی خو نه وه ټول صحابه کرام بس له موره پیدا سوي سخیانو. خو دین دا رقم معاشره و لکه دا زموږ او ستاسې معاشره، څوک ډېر سخي څوک لږ سخي، د چا په طبیعت کې سخا وه، د چا په طبیعت کې نه وه. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو کامیابي بیا دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا کومې کلمات یې واورېدې بس فوراً بیا کوشش کوي چې اوس نو دا زه په ځان کې موجود کړم. نو دوی به دا کوشش کوي سخا بیا کول، صدقه بیا کول. حتی په روایت کې راځي وایي چې چا به په کور کې د صدقې شی نه درلودی، دا د پخوا زمانې دا رقم و، د دوی د اړستونې دا رقم و لکه زموږ او ستاسې جیبونه، داسې غټ غټ اړستونې به لکه موږ او ستاسې په اصطلاح کې بعضې خلک چې په لمون کې یو شی راواخلي، دا د دوی د زمانې مطابق په اړستونې کې به یو شی واچوي، حتی پیاز بیا واچوي مسجد ته بیا راوړي، چا ته بیا صدقه کې ورکړي. پیاز موږ او ستاسې په معاشره کې به دا ډېره بده سړی یو چا ته پیاز په دغه کې ورکړي. زه یو وخت دلته زموږ په کلي کې یو سړی دی لږ داسې ډېر طبیعي حالت یې نه وي د اعصابو، کله کله زما سره مخامخ، کله یې 2 کشمیشه راکړي، کله یې 2 بادامه راکړي، کله بل شی. یو وخت یې ما ته دا رقم یې شی راکړ، زما سره یو ملګري را سره وغول وایي دا لکه ګپس چې سره کوي. ما ورته ویل مال خو د ده په فکر کې بس دا هدیه ده، موږ او ستاسې په دغه کې خو نو دا هدیه نه ده، یعنې دا دونه موږ معتبر دغه نه بولو، مال پروا نه لري، ځکه ته به په شرط نیت باندې ځینې قبله یې پروا نه لري. یعنې دا سیم سوی دی، یو دانه یو کوچنی شفتالی یې راخستی، دا راکړي ماته، بس ما ځین قبول کړی دی، نه مې د ده په ذهن کې بس دا صدقه ده، دا هدیه ده، دا یو خدمت دی، بس ما هم په روڼ تندي باندې ځین قبول کړی دی. خو مقصد مې د خبرې دا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو دا طبیعت او په دې عادت باندې ځان امخته کول چې بس خپل د یو شی خوښ دی بیا دې د هغه باوجود یو بل چاته ورکړي. نو الله جل جلاله به له تا هغه بد صفت د بخل بس او کس وکړه، الله جل جلاله له تا ختم کړي. خو زما ورونو د دې خبرې متعلق آخري یوه خبره دا درته کوم چې ممکن د انسان په زړه کې د انسان له دې شیانو ځان نه کړي بچاو. د دې اسانه علاج دا دی چې په هر هغه شي چې تا په خپلو قریبانو کې، په خپلو دوستانو کې، په خپلو کلیوالو کې یو نعمت تا د ده ولیدی او ستا په زړه کې نس خوښ خوند یې نه کړي در، ته په دې پوه سه چې زه په یو ډېره بده ناجوړي باندې اخته یم، او هغه داسې ناجوړي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قومونه یې هلاک کړي دي. هغه داسې ناجوړي ده چې له ما به پره حسد کېږي، له ما به کین او بغض و عناد کېږي، او دا به سبب د 2 کورو، د 2 ملګرو، د 2 دوستانو، د 2 کلیوالو په مابینځ کې به د دشمنۍ سبب ګرځي، حتی که ډېره موقع سړي ته پیدا شي د قتل، د وهلو، د ټکولو سبب هم ګرځي. نو زه په دونه لویه ناجوړي باندې ناجوړه یم. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې علاج ښوولی دی. کوشش به زه دا کوم چې په ځان کې سخا پیدا کړم، او یو علاج ما دا دروښوي، ما شیطاني صفات سړی په ځان کې محسوس کړي، نو اعوذ بالله دی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده د شیطاني وسواسو په وسواس چې کله سړی ته پیدا کېږي، پر دا چپه اوږه دې دا رقم توکي، دا رقم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده.
هغه شیطان چې ستا په زړه کې کم حسد پیدا کړی دی د بل چا د نعمت په لیدلو باندې، د بل چا په عزت په لیدلو باندې، د بل چا د ښه زندگی په لیدلو باندې، الله جل جلاله به هغه شیطانی وسوسې ستا د زړه څخه وباسي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې برابر کړي.